ټول ګپې لګولې دی. صحیح. د برق صاحب سره خو اختلاف کول زه داسې جرأت نشم کولی، زموږ مشر هم دی، استاد هم دی. البته برق صاحب چې دا دویمه نظریه د آریان والا یا دی چې دام خود ساخته ده یا د یو ضرورت مطابق ته هټلر چې دی هغه دغه یهودیانو په وجه باندې د دې نظریې ضرورت پېښ شو. نه پښتون آریان هم نه دی. زه راځم دې ته چې زه خپله یو رای پیش کوم. دا زه داسې نه دا خو لږ خوند وکړي که نه چې مختلف رای راشي. او جی بالکل زما خیال جی بالکل زما خیال دا دی چې دا د پښتون د آریان کېدلو دا تصور داسې هټلر او د دې نه پس ته تصور نه دی جی. موږ سره درې څلور لارې دي، لساني، جغرافیایي او تاریخي. د دې دریو واړو نه موږ دا ثابتولی هم شو، دې نتیجې ته رسېدلی هم شو چې پښتانه هم آریایي قبیلو کې قبیله ده. زه تاسو ته ویل غواړم یو خو که موږ تاریخ راخلو، تاریخ څه غیر مستند دی څه مستند دی، خو که فرض که یو سورس وی لکه برق صاحب چې ویل چې د ایرانی اساطیر خو موجود وو، ایرانی کیسې خو موجودې وي، نو آریان یې که یوازې ایرانی خبره نه ده. ویدي ادب دی، ریګوید، یونانی لیکونه دي د قبل مسیح د دور، دغه شان هیروډوټس دی، دغه شان بیا ایرانی لیکونه دي. په هر ځای کې د پښتون په مختلفو شکلونو کې ذکر دی. پکتین په ریګوید کې دی، بخدین په اوستا کې دی، پکتیان هیروډوټس ویلی دی، پکتاس په یونانی لیکونو کې دی. نو دا ټول بندوبست هټلر نشو کولی چې یونان ته ور واچوي، ریګوید ته ور واچوي او هر ځای ته د پښتون د نوم ور واچوي. ما دا ویلي دي چې آریان نه دی. آریان چې دي دا زمیندار خلک جی جی د پښتنو نیکونه چې وو دا څاروي خلک دی اساک دي او د آریو دشمنان او تربورانو. اوس به لږ زه دې سره تړلې خبره وکړم برق صاحب. ستاسو یو نقطه نظر چې دا د اساک دی که نه، تاسو دا نقطه نظر لرئ چې اساک د اسونو خاوندانو د اسونو ساتونکي، نو دې سره خو پښتون کنیکټ کول ډېر مشکلات پیدا کوي. اسونه یونانیان هم ساتلي دي، اسونه عربیان هم ساتلي دي، اسونه د کومو د اسونو ساتل تعلق نه جوړېږي. نه جي ډېر رستې ساتلي دي بیا چې عام شوی دی. اوس که زه تا ته دا ووایم چې یونانیان هم پښتانه دي نو بیا به څه وایې؟ زه یې نه منم. جغرافیه او ژبې ته برابر یو خو جغرافیه خو به اسانه خبرو وکړو چې دا پښتانه په کومه جغرافیه کې پراته دي. پخوا د دوی مرکز باختر او بیا د دریای سند یا وادي سند په غاړو آباد شو. خو تاسو ګورئ چې د ایران، هند په منځ کې افغانستان یا پخوانی خراسان دا یو پټي ده، یو بیلټ دی، دا ټول آریان دي. په دې کې نه یهود شته، په دې کې نه هغه قومونه شته چې هغه د مصر او د ایجپت سره تعلق لري. ما خو دا ته ووایي که نه چې د آریایي فخر د آریایي فخر یوه نظریه چې کومه په هندوستان کې شروع شوې ده، دا هندوستان ته چې کوم خلک راغلي وو هغه آریانو څاروي پالو. زمیندار خلک نقل مکاني نه کوي، څاروي پال کوي. هغه اساک خانه بدو شو او د آریو بلکې د هغوی نومونه مخفل وو. ایرانیانو ورته تورانیان ویلي دي، هندوستان کې ورته کشتریان ویلي دي او یونانیانو ورته سایتیان ویلي دي. دا کشتریانو خو وروستو ورپسې بیا د ایران نه براهمن راغل. نو دی خو بې تعلیمه وو، هغوی خو پړه لیکه وو. څه موده خو د دې دواړو منځ کې هغه هم چلېدلی دی، د براهمن او د کشتریانو په دې څلورو فرقو کې براهمن اول نه وو، خو دا دی په زور پې باندې. دا چې تفصیلاتو ته ځو نو دا به صحیح ده. یو خبر اجازت راکړئ د لساني نور به عمل خان ته راشو. دا لساني حواله چې ده د پښتو ژبه چې ده دا چې په د ژبو په کم خاندان کې شمېرلی شي نو هغه هم انډو آریان کې انډو ایرانیان ګروپ دی، یعنی په هند آریایي ژبو کې هند ایرانی ژبه ده. نو بیا مونږ آریایي ژبه یو بس یو خبره چې ستاسو دی به وکړي خیر دی بیا به مخکې جی بیا به تاسو وضاحت وکړئ. ګورئ چې په دې ژبو کې د دې اوازونو خپل یو صلاحیت دی. د پښتو داسې ژبه ده چې د آریایي ژبو اوازونه ادا کولی شي.
یعنی په سنسکرت کې ګاف ډال ټې موجود دي پښتانه ویلی شي په فارسی او په ایرانی ژبو کې چې په وغیره موجود دي پښتون ویلی شي عرب دا یو نشي ویلی ځکه چې هغه ایجپت او هغه د یهودیانو او د هغه پټی خلک دي موږ د آریایي د ایران او هند ترمنځ پراته خلک یو موږ د سنسکرت ژبې اواز هم ادا کولی شو ځکه چې آریایي ژبه ده موږ د ایرانی ژبو اواز هم ادا کولی شو ځکه چې آریایي ژبه ده نو د منځ کې د پښتانه و بیا سي چې عام آریین دي دام آریین دي په دې منځ کې د سدي نو نور ډیر باس نو کوم برک صاحب خپل وضاحت آریان چې د ډېر لوی غلط العام دی په تاریخ کې آریان د غلط العام په دې دی چې هندوستان ته کوم خلک راغلي دي دی پسې کله چې بیا برهمن راغلل نو ما خو تا ته وایي چې پښتانه خو بې تعلیمه خلک چې ورته وایي تاسو آریایي نه به یې ورسره ومنل پکې صفتونه مو واچول چې شریف او نجیب او دغه وغیره وغیره دا ټول د برهمنانو کار دی ایرانی برهمنانو کار دی په ژبه چې سره بیا د بحث کوم نو زه به دا ثابته کړم چې دا تا کومې حوالې راکړې څوک دی الفلسټن دی میکس مولر دی دغه دی نو هغه یې دا جادو ورسره و چې هغه یې ټول ګپې لګولې دی د دې نه وړاندې ته د موهنجو رحمان ډیری مهرګړ دا هړپه دا تهذیب وګوره دا خو خانبادو سرویپالو او هغه کوم دی ته تهذیب رسولی و ډېر برتلی بالکل دی هغه تهذیب تباه کو د تازه اوبو داره پکې نه ورول د وینو داره پکې شامله هغه پرامن خلکو د بقای باهم اشرک او دراوړ جی جی په دې ټولو آثارو کې ته ماته وښیه د وړو لوبې پکې شته خو توره چاکو پکې نشته صحیح هغه خلک جنګیالي نه وو بالکل اصلي آریا هغه یو ځمکې سره کار و زراعت کار و اصلي آریا هغه دی چې دی ورته پروټو آریان وایي دا خانه بدو شو دی راغلي وو توره یې په لاس وه هغه غریبانان په اکثریت کې د چا نه شودر جوړ کو د چا نه نشاد جوړ کو